سلام علیکم. ستړي مشه ګرانو دوستانو او وطنوالو، بیا هم ستړي مشه. نن د کیهان نورد یا د فضا نورد نړیواله ورځ ده او مهمه خبره دلته دا ده چې افغانستان هم په دې برخه کې نوم ګټلی دی او ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې اصلا پښتو څلورمه ژبه ده په ټوله دنیا کې چې له فضا نه ویل شوې ده. او طبعا عبدالاحد مومند فضا نورد و، هغه لاړه فضا ته او له خپلې مور سره د هغه وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې. نو دا زموږ لپاره یو ویاړ دی او غواړم چې په دې ماموریت لږ نور هم وغږیږو. انجینر صاحب احمد نادم د هغه وخت د همدې ماموریت مسؤلیت درلوده او د دوی اداره مسؤله وه. د خپله د دې موضوع نه زیات خبر دی. انجینر صاحب لږ دا کیسه راته وکړه، دا ماموریت څنګه پیل شو او څنګه وو؟ ډېره مننه. خبره دا وه چې بی بی سی چې دغه مستند فلم ډکوله، دوی ته دا سوال پیدا شو چې ښه د انګیزه د دې څه شو چې دغه د افغانستان یو فضا نورد لاړ شي فضا ته، بل چې دوی ولاړه نتیجه یې څه شوه. دا و چې بیا د بی بی سی ځینې دوستان چې پیژنم بیا زه معرفي کړم، دوی ما سره تماس ونیوی. بیا زه ولاړم بی بی سی دغه ته سټوډیو ته، هلته مرکه ما سره وکړه او یو برخه د دغه تحقیقات چې شوي وو بیا ما ورته تشریح کړه چې بیا په دغه مستند فلم کې زه هم هلته تصادف یم. خبر دا و چې مونږ جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کې په شورای علمي تخنیکي کې دا بحث وشو چې راځئ مونږ خو د دغه انالوګ سیستم نه استفاده کړو، راځئ چې د کیاني مدارکو نه هم استفاده وکړو، مثلا تجدید نقشو، مثلا د نقشې د خاورې نقشې جوړول یا نور مسایل باندې جیولوژیکي مسایل یا علائم د زلزلې څنګه پیشبیني کولای شو، دا ټول باید مونږ استفاده وکړو. دا و چې دا خبره چې موږ وکړه چې مونږ ته یو مرکز تحقیقات کیاني جوړ کړي. بیا سرمشاور د ادارې دوی ویل چې مونږ د کشمن صاحب د مشاور سره زه خبرې کوم چې دغه مسله بیا څنګه کېږي. دوی چې ولاړې بیا پیام راوړی چې سلطان علي کشمن د وخت صدر اعظم و. بیا هغه وخت دا سو چې دوی د مسکو سره تماس ونیو. مسکو دوی ویل صحیح دی، مونږ تاسو لپاره یو مرکز تحقیقات فضایي جوړو او وسایل هم تاسو لیږو او تاسو انجینران به هم ټرین کو. په دغه حساب چې دوی بعد هغه وایي راځئ چې د اوسنیت په خاطر ستاسو یو فضا نورد به وواستو. دغه و چې بیا دغه ځای ایتان راغلی او پیلوټان یې هلته څو پیلوټان انتخاب کړی. بیا د افغانستان اکاډمي طبي علوم طبي بیا دوی معاینات کړی. په آخر کې بیا دوه نفر وخت، یو ډګروال دوران و او بل عبدالاحد مومند. تاسو اشاره وکړله چې دا د اصلا ستاسو د ریاست لخوا دا کار د دې لپاره وشو چې د مځکې نقشه واخلي او د افغانستان سیندونه او غرونه او دا ټول، کنه بل وظیفه یې هم وه. خو خبر دا و چې دلته چې دوی تللي بیا پروګرام دوی ته ورکړل شو چې دوی د کوم ځایونه نقشه واخلي د چیش دپاره واخلي. دلته مثلا د منظرې لپاره تنګي تاشقرغانو، د دشتي کېدل چې څنګه په دشت تبدیلي شبرغانو، د زراعت دپاره بغلان انتخاب کړه پلخمري، او د خاورې د نقشې جوړولو دپاره قندوز، د معدن دپاره معدن میساینک چې سره کوم ساختمان لري نه دا یې دغه کوي، او د مځکې اوبه د لاندې اوبه هم لوګرې په دغه کې ونیوي، او بل د یخچالو دپاره دا پامیر او هندوکش په نظر کې ونیوي چې څه ساختمان لري سره کم دی. دغه مسایل چې دوی چې ولاړې بیا عکس برداري دغه سایه وکړه. بیا مونږ همزمان یو بل میکانیزم مونږ پیشنهاد کړی چې په دغه وخت کې چې د عکس برداري فضایي کې مونږ به عکس برداري هوایي وکړو دغه ځایونه. بیا مونږ انسي تیاره و د هوایي قواو چې مونږ یو زاز کامره درلود په کارتوګرافي کې، او د مونږ کشافان سره ولاړه پرواز وکړه دغه سایه. بیا دوی عکس برداري هوایي کړ. بیا دغه مونږ د مونږ متخصصین عکس برداري هوایي په وسیله دغه تحقیقات ترسره کړه او دوی به د کیاني عکسونو په حساب باندې ساتلای چې بدغه چې مونږ دوه ورې اته کسه د افغانستان ایتان لاړو چې د هر وزارت تقریبا د رئیس په ساته، د سروي جیولوژي او معدن دوه کسه، اکاډمي علوم یو نفر، د وزارت زراعت یو نفر، وزارت انرژي اوبه یو نفر، د هایدرولوژي آمرو، او د جیودیزي او کارتوګرافي د کیهاني برخې ده دوه کسه وو، زه وم او انجینر مرحوم غلام احمد زازی و. مونږ اته شل ورځې دپاره مونږ ولاړو مسکو ته او مونږ خپل تحقیقات به د دوی سره شریکول، د روسانو سره روسان به خپل تحقیقات، او دوی هم
د اکادمی علوم دي د شوروي شوروي هو هم د ترکمنستان راغلي او هم د جغرافیې د برخې د نورو برخو نه اشخاصو چې موږ د ماموریت په خپل تر کومه ځای چې ما اورېدلي دي په هغه وختو کې ډېر نزاکتونه هم پکې پیدا شول. مثلا 2 کسان تر اخره پورې یو عبدالاحد مومندو او یو دورانو دا دواړه موازي روانو په د اخره ورځ باندې بیا تصمیم ونیول شو چې مومند دا په خپل څومره مغلقه پروسه وه، یعنې د دې نه تېرېدل سخت و که نه؟ خو ډېر مشکل په دې و، خو دا خو یو افتخار د افغانستان لپاره که هر یو تللی وای. منتها خبره دا و چې دلته هم عبدالاحد ځوان و، هم معلومېده چې د دوران خان دپاره که مشکل پیدا شوی صحیح دوی دپاره ډارېده چې کېږي چې که دوی هلته ولاړ شي فضا ته دغه مشکل ور پیدا شي او په آخر کې مشکل دلته پیدا نه شي، جاني مشکل پیدا نه شي. ځینې اوازې دا هم دي چې ګواکې عبدالاحد مومند پښتون و دې لپاره دا کار وکړه. دا اوازې مې څومره حقیقت لري ستاسو په نظر؟ زه فکر نه کوم چې اول خو ډاکټر صاحب نجیب الله داسې یو سړی نه و چې هغه حتی د ده یاور هزاره و، د ده ټول محافظین د شمالي و. داسې مسله فکر نه کوم چې و. مهم دا دی چې عبدالاحد مومند یو بل کار هم وکړي، د چې ولاړې د دوی هغه سفینه چې باید په معین وخت کې به اصطلاح ځان دغه جاذبه دغه د ساحل ایستلی وای، متاسفانه تخنیکی مشکل پیدا شو او دلته دا اوس هغه بل فضانورد روسي وای چې که احد نه وای مونږ تباه کېدو. دلته عبدالاحد مومند ډېرې مرسته وکړه چې دغه مشکل حل کړه. معنا دا چې دوی په خپل لیاقت هم درلوده، ځکه داسې اوازې په هغه وختو کې چې د افغانان هسې د نوم دپاره یې ورسره بیولي دي، حتی اجازه نه ورکوي چې دغه ماشین ته ګوتې وروړي، دغه کمپیوټر ته لاس وروړي. وایي لاس چې وروړي روسۍ داسې په لاس وایي چې مه کوه. دا خبرې اوازې کړي نه افغانستان هغه وخت تاسې لیدل چې مونږ مرکز تحقیقاتي سولر درلود په افغانستان کې 1343 کال کې افغانستان خالق درلود، پوهنتون دغه درلود، متخصصین درلود چې واقعا دوی دومره استعداد په دوی کې و. بیا خصوصا عبدالاحد مومند خو د جت طیارې یو ډېر قوي پیلوټ و، عادي سړی نه و چې تللی و. نو دا ډېر افتخار د افغانستان لپاره. او آخري خبره په نړیواله سطحه نن ورځ کوم حالت ته رسېدلی دغه د فضانوردۍ یا د هوانوردۍ کارونه چې دي، مسلک چې دی؟ ځکه چې نن سبا ډېر کارونه د فضا نه کېږي او فضا ته خلک درومي. مثلا هلته حتی اوس وایي چې ګلان به کري، صنعت به کېږي، قانونه به راڅپړي په فضا کې، په سپوږمۍ کې، په نورو ځایو کې. څنګه فکر کوئ چې انسان ډېر مخکې تللی دی که څنګه؟ زه تاسو ته یو بیخي ساده یو مثال درکړم. مثلا تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې دغه آمو سیند په کلونو دغه بستر و، اما فضایي عکس چې تاسو وګورئ، تاسو ګورئ چې دغه بستر د سیند څنګه دې خواته راغلی، یعنی معلومیږي. بل دا چې دا جیولوژیکي درزونه او دا فقط فضایي عکسونه باندې ښه معلومیږي، حتی په هوایي دلدون نه معلومیږي چې فضایي نه. دا ټول د تحقیقاتي مسایل لپاره دا ډېر مهم ده. نور ټول شان اوس په دغه باندې کېږي دا. ډېره مننه انجینر صاحب. نو ګرانو ملګرو، موږ په دې وغږېدو چې افغانستان هم د هوایي یا د فضایي ماموریت برخه وه. انجینر عبدالاحد مومند چې اوس په سویډن کې دی، خو پیدا کول یې ګران دي، حوصله هم نه لري د خبرو. نو موږ دی پیدا نه کړو، خو انجینر صاحب خلیل احمد نادم مو پیدا کړ او ده راسره مرسته وکړه، ځکه دی په خپله د دغه ماموریت شاهد و، مشري یې په غاړه وه. نو کور ودان په دې هیله چې افغانستان ودان، تکړه او آباد وي. د خدای په امان.